سلامونه وخت په خیر او ستړي مشي د سیسینې مکملې برنامې ته ښه راغلاست. عادل مراد سادات یم او تاسې فی الحال د ټیک جین یوټیوب چینل تعقیبوئ. ښه راغلاست او هرکلې او مبارکي. بالاخره موږ د سی سی ان اس سویچینګ خلاص کوو. بالاخره موږ تاسې راغلو سی سی ان راوټینګ ته. ښه دا چې راوټینګ څه شی دی او په دغې راوټینګ کې به موږ تاسې په کومو موضوعاتو باندې بحث کوو، راسره پاتې شئ. دلته یې درته لولم. اول لولو موږ انټروډکشن ټو راوټینګ، بیا سټیټیک راوټینګ لولو، بیا آی پی راوټینګ پروسس لولو او له هغې نه وروسته لوپ بیک انټرفیسز ان ډاینامیک راوټینګ، بیسټ پاث سلیکشن لولو او ریپ لولو، او اس پی اف لولو، او اس پی اف راوټر رول لولو، او اس پی اف کنفیګریشن ود مالټیپل ایریا په دې باندې به بحث وکړو، او اس پی اف کنفیګریشن ود سنگل ایریا او همدارنګه او اس پی اف نایبر بیلډینګ پروسس او او اس پی اف ډي آر ان بي ډي آر، او اس پی اف میټریک پلاټینګ سټیټیک راوټینګ او همدارنګه ډیفالت راوټینګ په دې باندې به بحث وکړو، او نیټ ان سټیټیک راوټینګ، ډاینامیک نیټ پیټ په دې باندې خبرې کړو، اف ایچ آر پی او ان ایچ اس آر پی باندې خبرې کوو، او همدارنګه ډي ان اس باندې خبرې کوو، ډي ایچ سی پی باندې خبرې کوو، او همدارنګه ډي ایچ سی پی ریلی ایجنټ باندې خبرې کوو، وی ټي واي باندې خبرې کوو، بیک اپ اینڈ ریسټور باندې خبرې کوو، او همدارنګه اکسس لیست باندې خبرې کوو، او همدارنګه ایکسټینډډ اکسس لیست، سکیورټي رول، او همدارنګه ډي ایچ سی پی سنوپینګ باندې خبرې کوو، پورټ سکیورټي. تاسو ته ما ویلو چې پورټ سکیورټي موږ لولو او دا د په راوټینګ کې راغله، په سویچینګ کې مې درته ویلو چې پورټ سکیورټي باندې خبرې کوو، نو دا د په راوټینګ کې راغله. صحیح ده. سیسلاګ او ان ټي پی یا نیټورک ټایم پروتوکول په دې باندې خبرې کوو، او آی پی ورژن 6 اوورویو باندې او همدارنګه آی پی ورژن 6 او یو آی باندې خبرې کوو، او بالاخره آی پی ورژن 6 سټیټیک ان ډاینامیک راوټینګ باندې موږ تاسې په راوټینګ په دغه موضوعاتو باندې خبرې وکړو. خو نن موږ تاسې لولو انټروډکشن ټو راوټینګ. د راوټینګ په انټروډکشن باندې غږیږو. صحیح ده چې راوټینګ څه شی دی او د دې اړوند پروتوکول څه شی دی او د دغه ټول په هغه باندې خبرې کوو چې سټیټیک راوټینګ، ډاینامیک راوټینګ، دغسې په شارټ اوورویو په ور اچو او له هغې نه وروسته راځو بیا شروع کوو سټیټیک راوټینګ. صحیح ده، خو په هغه په بل لیکچر کې ښه ورځو او لولو انټروډکشن ټو راوټینګ. صحیح ده. واټ از راوټینګ؟ د راوټینګ په اړه معلومات درکوم. او وی راوټینګ هغه بهیر دی یا هغه پروسس دی چې راوټرونه د ترې کار اخلي ترڅو دا معلومه کړي چې د آی پی ادرسونه یا د آی پی پیکټس چې کوم دي باید له کومې لارې د شبکې له لارې خپل منزل ته ورسیږي. نو صحیح ده. د راوټینګ موږ سره یو داسې پروسس دی چې دا موږ سره په راوټرز کې استعمالیږي او د دې لپاره دا په نیټورک کې استعمالیږي ترڅو دا معلومه کړي چې آی پی پیکټونه باید له کومې لارې د نیټورک خپل منزل ته ورسیږي، مطلب په نیټورک کې په کومه لاره باندې ډیسټینیشن ته ورسیږي. صحیح ده. او همدارنګه راوټرونه د خپلو ټولو پیژندل شویو هدفونو لارې په یو راوټینګ ټیبل کې ذخیره کوي. کله چې راوټرونه پیکټونه ترلاسه کړي نو د راوټینګ جدول ته ګوري ترڅو پیکټ د لیږلو لپاره تر ټولو غوره لاره عمومي ښه په پښتو کې خو لږ داسې کنفیوز دی. ښه اوس وایي چې راوټرز سټور routes to all their known destination in a routing table. څه وایي؟ وی راوټرز چې دی په د خپل راوټینګ ټیبل کې تاسو ته ما ویلي چې سویچ کې موږ سره میک ټیبل وي. صحیح ده. یا کیم ټیبل چې مې ورته ویله. صحیح ده چې د سورس او ډیسټینیشن چې کوم سویچونه و د هغې میک ادرس اړوند معلومات به سره ځان سره ثبت کول چې په دې انټرفیس باندې داخل شو، په دې انټرفیس باندې څنګه شو بیا اوټ شو. صحیح ده. فلډینګ به تر سره شو هغه او دا همدارنګه موږ سره په راوټرو کې هغې پر ځای باندې ترڅو د نایبرز هلته خو سویچونه او نایبرز، دلته د نایبرز راوټرونو اړوند او د خپل راوټر اړوند معلومات په راوټینګ ټیبل کې څنګه کوي ثبت کوي. وی راوټر سټور routes to all their known destination in routing tables. وی راوټر چې کوي سټور کوي routes to all their known destination in a routing table. په خپل راوټینګ ټیبل کې څه شی کوي؟ دغه ټول راوټس دغه لارې چې دی څنګه کوي چې د دنه تر ډیسټینیشن پورې څومره دغه دي دا څنګه کوي له ځان سره په دغه راوټینګ ټیبل کې ثبت کوي. when routers receive a packet when router receive a packets they look in the routing table to find the best route to forward the packet. نو هدف ته دی کله چې یو راوټر څنګه کړي یو پیکټ ترلاسه کړي نو دا اوس د
راوټینګ ټیبل خپل پروسس دی که چیرته بیا واخو چې دا راوټینګ ټیبل څنګه کار کوي په دې باندې به هم وغږیږو. صحیح ده چې لومړی له پریفکس لینک څخه او له هغې نه وروسته اډمنسټریټیو ډسټنس څخه او میټرک څخه استفاده کوي. نو کله چې دا ټول سیم شي بیا څه شی کوي که نه نو راوټینګ ټیبل څنګه کار کوي په دې باندې به بیا هم کار وکړو. خو دا څه وي کله چې دا پیکټ دی راوټینګ ټیبل ته ریسیو شي دا بیا د پیکټ ته ګوري د دې لپاره چې بیس پات باندې دغه پیکټ بیرته څنګه کړي سینډ کړي. صحیح ده مطلب بیس پات نه دا نه هدف دا دی چې په دغه لاره باندې انرژي هم کم مصرف شي برق هم کم مصرف شي سکیورټي هم زیاتوي او نور فیچر هم ولري. components of routing د راوټینګ components موږ سره په لاندې ډول دی. routing composite of the following two fundamental components. نو په راوټینګ موږ سره دوه اساسي components دي چې determine optimal best routing path او غوره او مناسب راوټینګ لاره ټاکنه د راوټینګ پروتوکول لارې تر سره کیږي. نو هدف دا دی چې موږ سره یو راوټینګ پروتوکول دی او بل راوټډ پروتوکول دی. راوټینګ پروتوکول څه وي are used to establish communication channel that help the router to determine the best path. راوټینګ پروتوکول موږ سره داسې پروتوکول دی چې د establish communication channel that help router to determine the best path. دا راوټینګ پروتوکول موږ سره کله چې یو پیکټ لیږي د پیکټ له دغه لارښوونه ورکوي چې په بیسټ پات باندې دا فارورډ شي. صحیح ده مطلب بیسټ پات فارورډیشن لپاره موږ چې کوو راوټینګ پروتوکول استعمالو. او د دې مثالونه موږ سره راوټینګ پروتوکول کې چې د ریپ ته HRP او SWIFT او ISIS ته. صحیح ده او همدارنګه یو راوټینګ پروتوکول شو بل راوټډ پروتوکول دی. صحیح ده راوټډ پروتوکول څه کوي دا چې دغه ډیټا څه کوي کیری کوي وړیا راوټډ اوور د نیټورک. صحیح ده دا راوټ تر سره کوي مطلب دغه ډیټا څنګه کړي وړي. راوټینګ پروتوکول کې موږ ته دا پاتې پرووایډ کول. صحیح ده مطلب لنډه غوره سکیور کم مصرف والا. صحیح ده دغه لاره چې موږ ته برابرۍ دا راوټینګ پروتوکول چې ریپ ته HRP او SWIFT او SIS ته. خو راوټډ پروتوکول چې په دغه لاره باندې چې کومه ډیټا زی دغه ډیټا د وړلو لپاره موږ راوټډ پروتوکول استعمالو چې هغه IP ورژن 4 دی and IP ورژن 6 are the example of the routed protocol دی. راوټینګ ان راوټډ پروتوکول دغه ډیاګرام مخکې په فانډامنټلز کې هم لوستی دی او په دغه دوختني راوټینګ او راوټډ پروتوکول په پاکله درته دا مثال وړاندې کومه. په دغه ټیکجني دغه یو کار دی. صحیح ده او دې کې زه یو څه ډیټا وړم او دې ډیټا د چې وایم یو څه مطلب پیسیز دی هلته مو پیسیز کې تشریح کړی پیسیز دی. صحیح ده په دې کې زه پیسیز وړم د پیسیز ته ډیټا وایم. صحیح ده او دغه موټر چې دی موږ سره مطلب دغه ډیټا وړي او دا سرک موږ سره څه دی راوټینګ پروتوکول دی. نو راوټینګ پروتوکول موږ سره څه کوي دغه څه شي کوي دغه راوټینګ پروتوکول دغه پات موږ ته پرووایډ کوي. صحیح ده مطلب دا سرک موږ سره راوټینګ پروتوکول دی او دغه موټر چې کومه ډیټا موږ سره وړي دا موږ سره راوټډ پروتوکول دی په دې شکل باندې. صحیح ده نو دا موږ سره څه شو راوټډ پروتوکول. دا موټر چې دی کومه ډیټا چې موږ لوړي دا فکر کړئ یا IP ورژن 6 دی یا IP ورژن 4 دی. که IP ورژن 6 فرض کړئ مطلب یو غټه لاره ده او که چیرته IP ورژن 4 فرض کړئ مطلب دغسې یو وړوکی الټو ګاډی دی. صحیح ده موږ خو ورته په پښتو کې الټو وایو. صحیح ده نو دغسې یو وړوکی ګاډی دی. صحیح ده دا IP ورژن 4 فرض کړئ. نو دا سرک موږ سره راوټینګ پروتوکول شو او دا دغه چې دی موږ سره موټر موږ سره راوټډ پروتوکول شو. two major categories of routing protocol. دوه غټې کټګورۍ د راوټینګ پروتوکول. د راوټینګ پروتوکول دوه غټې کټګورۍ دي چې یو انټیریور ګیټوے پروتوکول یا IGPS. صحیح ده پروتوکولز او چې دا موږ سره these are used within a single organizations or autonomous system. دا موږ سره په یو سنگل کمپنی یا ارګنایزیشن کې یا یو autonomous system کې څنګه کیږي کارول کیږي. Autonomous system is a single administrative domain or it's a single organization. Autonomous system باندې به اوس موږ وروسته غږیږو خو دلته به دومره تاسو ته تشریح کړم چې دا موږ سره یو single administrative domain دی. صحیح ده یو domain ده یو ساحه ده یا یو کمپنی ده یا یو single organization دی. صحیح ده IGP کې مربوطه کوم پروتوکول چې دی هغه ریپ ته یا HRP ده او SWIFT ته او ISIS ته. صحیح ده دا چې دغه پروتوکول چې دی وخت په وخت به انشاءالله په دې باندې موږ تاسې غږیږو.
بل چې د موږ سره انټایر خو مو ولوستل. دویم چې د موږ سره کټګورایز اف راوټینګ پروتوکول کې هغه ایکسټرور ګیټوي پروتوکول دی یا EGPS ته. صحیح ده، ایکسټرور ګیټوي پروتوکول. صحیح ده. These are used between different organization or autonomous system. صحیح ده. دا موږ سره د different organization یا autonomous system ترمنځ څنګه کیږي کارول کیږي. مطلب د دې خبره ډیره څنګه ده غټه ده. او په EGP کې موږ سره موجود د BGP یا بارډر ګیټوي پروتوکول. نو BGP به موږ ان شاء الله که چیرته وخت او ژوندو موږ به تاسو په BGP په CCNP کې لولو. صحیح ده. او دا یو ډیر غټ پروتوکول دی ځکه دغه اوس چې کوم انټرنیټ سره موږ وصل یو دا د BGP پروتوکول برکت دی. Practical implementation of IGP in EGP in the real world. اوس دلته د تخایمه د practical implementation of the IGP او EGP. EGP کې ګوره کوم فکر موږ سره یو پروتوکول چې هغه BGP او درته هم ویل چې دا یو ډیر غټ پروتوکول دی. دلته موږ سره څو برانچونه دي. یو چیکاګو برانچ ته او بل موږ سره سانجوس ډیټا سنټر دی. صحیح ده. دا دوه برانچونه دي موږ سره. او د چیکاګو برانچ پبلیک آی پی چې دا موږ سره 77.0.0.0 او په دغه ترمنځ چې په دغه برانچ کې یا دغه نیټورک کې مونږ EIGRP پروتوکول رن کړی دی. او همدارنګه د سانجوس ډیټا سنټر چې کوم یو نیټورک دی په دې کې مونږ پبلیک آی پی دا ده او دې طرف ته په نیټورک کې هم مونږ څنګه کړی دی EIGRP رن کړی دی. همدارنګه د دغه لپاره د BGP کوم اټانومس نمبر یا دغه ارګنایزیشن لپاره چې کارول شوی دی هغه یو سل 11 دی. د دې لپاره 440 دی. او دلته دوه اسپین دي چې چیکاګو برانچ ورسره کنیکټ دی چې ISP1 دی. او په دې د دې اسپین کې چې کوم کمپیوټر راوټرز دي دا په دې کې موږ ویسپیف رن کړی دی. او همدارنګه ISP2 کې موږ بیا ISIS پروتوکول دی دا مونږ رن کړی دی. او د دې ISP1 لپاره چې کوم BGP اټانومس نمبر دی دا مونږ چې دی دا په دې کې تقریبا چې 222 دی او اټانومس سیستم دی. صحیح ده. دا چې اټانومس نمبر چې دا یو خاص ارګنایزیشن لپاره استعمالیږي ترڅو هغه معلوم کړي. صحیح ده. بل ارګنایزیشن لپاره. صحیح ده. نو دا چې د به ان شاء الله په دې کې زه تاسو ته پوره معلومات درکوم په راتلونکي لیکچرو کې. بل BGP اټانومس د دې لپاره چې BGP کوم اټانومس نمبر چې دی هغه 333 دی. ښه اوس د دغه د چیکاګو برانچ د ISP سره کنیکټ دی د BGP په تر باندې. صحیح ده. او همدارنګه مطلب اوس درته لولم. صحیح ده. او همدارنګه دغه سانجوس ډیټا سنټر چې ISP2 سره کنیکټ دی د BGP په ترو. او دوه اسپین چې یو بل سره کنیکټ دا هم د BGP په ترو. نو BGP یو ډیر هیوج پروتوکول دی او دا موږ ان شاء الله په CCNA لیول باندې نه لولو. به په CCNP کې چیرته وخت او الله عمر را کړو او په ځای ان شاء الله دا موږ به په CCNP کې ولولو. دلته چې کوم سیستم رن دی د پروتوکول ته موږ چې وایو IGP وایو. صحیح ده. د ته هم موږ IGP وایو. کله چې دغه IGP د ISP سره کنیکټ دا چې په واسطه IGP پروتوکول چې په خپل منځ کې یو بل سره کنیکټ دا به ISP سره کنیکټ دا چې په واسطه دا د کوم EGP پروتوکول په واسطه پروتوکول په واسطه چې هغه موږ سره یو پروتوکول د BGP پروتوکول د بارډر ګیټوي پروتوکول. بارډر نوم څخه معلومیږي ګیټوي پروتوکول. صحیح ده. اوس راځو او لولو راوټینګ کلاسیفیکیشن ان ټایپس په دې باندې خبرې کوو. صحیح ده. د راوټینګ کلاسیفیکیشنز موږ سره چې دی په دوه ډول دي. یو کلاسفول راوټینګ دی او دا موږ کلاسفول راوټینګ موږ سره داسې راوټینګ دی چې that does not have the support of VLSM variable length subnet mask چې دا موږ سره د تشي VLSM تشي کېږي سپورټینګ نه لري. مطلب د سبنیټینګ دغه نه لري. صحیح ده. VLSM یا variable length subnet mask سپورټ نه لري. بل موږ سره classless راوټینګ دی. Types of routing that have the support of VLSM. classless routing کې مونږ کولای شو چې VLSM څنګه کړو رن کړو. د دې مثالونه REP دی, EIGRP دا, WSPF دی, BGP دا, ISIS دی are the example of this type of routing protocol. بل routing types. صحیح دا. routing types باندې مونږ غږیږو. یو چې دی مونږ سره static routing دی دا در سره زده کړئ. صحیح دا.
Static routing څه شی دی is the routing method where routes are manually configured by the network administrator. ښه static routing نوم څخه هم معلومیږي static صحیح د static routing داسې یو routing دی یا داسې operation دی where router routes یا لارې are manual configured by the network administrator چې دې کې دغه کنفیګریشن یا دغه راوټس یو طرف نه چې بل طرف ته مونږ څه اپډیټس لیږو یا کوم کنفیګریشن تر سره کوو دا به منوال د چا په واسطه کیږي د نیټورک اډمنسټریټر په واسطه تر سره کیږي it doesn't change automatically دا اتومات څنګه کې د مونږ سره نه چینج کیږي صحیح ده دغه کنفیګریشن چې مونږ تر سره که هر وخت کې چیرته کوم مونږ سټیټیک راوټینګ چې کله مونږ په یو نیټورک باندې تر سره کړو نو که په هر وخت کې کوم تغییر د ضرورت او هغه تغییر به د خاص پروتوکول په واسطه نه تر سره کیږي البته دا به تاسو په خپله باندې هماغه اړوند اپریشن په خپلو ګوتو باندې ورځئ او په هغې کې به کمانډونه پریس کوئ او اړوند اپریشن به تر سره کوئ if the network change the admin must adapt routes manually که چیرته په نیټورک یو څه چینج شي یا کومه ستونزه رامنځته شي نو نیټورک اډمنسټریټر به ورځي وروره او په پارټي سافټویر باندې به راوټر ته داخلیږي یا په کوم بل څه که صحیح ده او هغه ستونزه به حل کوي یا کوم چینجز به رامنځته کوي چې پکې ورته ضرورت وي خو مینول به دا ټول کارونه کوي په سټیټیک راوټینګ کې اټس سمپل سیکیور and resource friendly base for small or stable network دا ډیر ساده دی سکیور دی او همدارنګه فرندلی دی صحیح دا ریسورسز لپاره ډیر فرندلی دی خو دا موږ په سمال نیټورک کې استعمالو ځکه که چیرته په غټ نیټورک کې دا موږ استعمال کړو نو دا ډیره سخته ده یاره چې په لوی نیټورک کې هر یو راوټر ته داخلیږي شاید چې هلته لسګونه او سلګونه راوټري نو هغې لپاره ته باید هر یو ته بیل بیل داخلیږي دا ډیره سخته ده بل د موږ سره ډاینامیک راوټینګ دی نو دا ډیر ښه دی صحیح ده Dynamic routing uses routing protocol like REPU, SPF, GRP to automatically learn and updates routes. Dynamically learn routing چې دا موږ سره چې استعمالي REP استعمالي SPF او یا GRP استعمالي د دې لپاره چې دغه automatically learn and updates routes دغه لار څه چې مربوطه اړوند څه ته ضرورت یې هغه لرن کوي او دغه راوټس ډیټا چې دغلته اپډیټ کیږي مطلب راوټ کیږي سینډ کیږي ریسیو کیږي دا اتوماتیکلی کی مطلب کوم څه چې مونږ په سټیټیک راوټینګ کې په ګوتو باندې یا مینوال تر سره کول دلته په ډاینامیک راوټینګ کې د دغه پروتوکول ریپ او اس پی او جی آر پی د دغه پروتوکولونو په واسطه باندې اتوماتیکلی هغه اپریشن تر سره کیږي صحیح ده Routers communicate with each other, share routing information and adapt to the network changes. وی پدې کې راوټر څه کوي پدې کې اتوماتیکلی وی راوټر پدې کې کمیونیکیشن کوي یو له بل سره معلومات شریکوي and adapt to the network changes صحیح ده نو دې کې دغه ټول معلومات او دغه ټول شیرینګ څنګه کیږي کوم اپډیټس یو بل سره شریکوي دا څه شي په واسطه کیږي دا اتوماتیکلی د دغه راوټینګ پروتوکولونو په واسطه تر سره کیږي اټس سکیلیبل اینڈ افیشینټ بیس فار میډیم ټو لارج نیټورک نو دا سکیلیبیلیټي د دې زیاته ده او افیشینټي د دې زیاته ده او بل دا چې دا د میډیم ټو لارج نیټورک لپاره غوره دی صحیح ده منځني نیټورک لپاره هم موږ باید سټیټیک راوټینګ څنګه کړو استعمال نه کړو اوس لولو راوټینګ الګوریتم راوټینګ الګوریتمز موږ سره په دوه ډوله دي چې یو ډسټنس ویکټور راوټینګ پروتوکول دی چې یا ډي وی هم ورته ویلی شو دا څه شی دی ډسټنس ویکټور راوټینګ پروتوکول سینډ راوټینګ اپډیټس ټو اټس نایبرز دا د مربوطه کوم نایبر چې دی دې ته خپل اپډیټس لیږي او همدارنګه ډسټنس ویکټور راوټینګ سینډ لارج اپډیټس ټو اټس نایبرز راوټر صحیح ده دا چې دغه نایبر ته خپل اپډیټ لیږي خو دغه اپډیټس په زیاته اندازه صحیح دا داسې کم اپډیټ نه وي البته دغه اپډیټ چې د مربوطه نایبر ته لیږي او هغه بیا په بل نایبر ته همداسې پروسه روانوي نو داسې شی کوي دا ډېر لارج اپډیټ وي each nodes running distance vector routing protocol only know about their neighbor
وی ار نوډز چې په هغې باندې موږ سره ډسټنس ویکټور راوټینګ پروټوکول رن وي only know about their neighbor. نو دا یوازې او یوازې د خپل نایبر په هکله معلومات لري. مطلب په خپل راوټینګ ټیبل کې د دې نایبر په هکله څنګه کې چې په هغې باندې ډسټنس ویکټور راوټینګ پروټوکول الګوریتم رن وي نو هغه یوازې د دغه نایبر په هکله معلومات لري. د ټول نیټورک د راوټرز په هکله معلومات نه لري. بل اگزامپل آف ډسټنس ویکټور راوټینګ پروټوکول ریپ ته EIGRP ده او IGRP ده او EGP ده او BGP ده. صحیح ده. لینک سټیټ یا ایلیس راوټینګ الګوریتم صحیح ده. دا موږ سره ایلیس یا لینک سټیټ راوټینګ پروټوکول فلوډ راوټینګ اپډیټس ټو آل د راوټرز ان د نیټورک. دا د ډي وي یا ډسټنس ویکټور راوټینګ پروټوکول مخالف دی. دغه خپل اپډیټس ټول مربوطه ټول نیټورک راوټرونو ته څنګه کې فلډ کوي او each node running link state routing protocol sends small update to all the routers with the information about state of its own link. دا څه کوي؟ دا کوم په کوم نوټ کې یا کوم راوټر کې چې موږ سره لینک سټیټ پروټوکول رن وي دا سمال اپډیټ د دغه ټول مربوطه کې څومره نیټورک کې هغه ته لیږي، آل ټول راوټرو ته لیږي او معلومات لیږي. اباوټ د تیجي په هکله معلومات لیږي د سټیټ اف اټس اون لینک، د دغه مربوطه خپل لینک چې دی د دې په هکله معلومات ورته لیږي دغه ټول راوټرو ته. صحیح ده. په څومره چې په نیټورک کې دي. اگزامپل اف ایلیس پروټوکول یا لینک سټیټ پروټوکول ISIS او ان بل چې د OSPF ته. درېیم هم موږ سره پکې موجود دی چې هغه عبارت دی له هایبرید راوټینګ پروټوکول. صحیح ده. هایبرید مطلب مخلوط. صحیح ده په پښتو کې چې ورته وایي has a characteristic of both distance vector and link state vector routing protocol. صحیح ده. دا د دې دواړو خصوصیات لري چې link state او distance vector. Hybrid routing protocol sends only incremental updates like link state but only to its neighbors distance. Hybrid routing protocols چې کوم دي وی دا انکریمنټل اپډیټس لیږي، مطلب واړه اپډیټس لیږي لکه د څه شي په شکل باندې لینک سټیټ په شکل باندې واړه اپډیټس لیږي. صحیح ده. هغې واړه اپډیټ لیږل خو لرې مطلب غونډ نیټورک ته. صحیح ده. او خپل معلومات یې غونډ نیټورک سره شریکول. خو څه وایي بټ دا لیږي بټ only to its neighbors like distance vector routing protocol. دا یوازې دغه انکریمنټل واړه اپډیټ یو خاصیت دا ده چې دغه واړه اپډیټ د لینک سټیټ په شکل لیږي. صحیح ده. د دې اپډیټس ډیر کم دي، واړه دي. صحیح ده. انکریمنټل اپډیټس کوم چینجز چې پکې رامنځته شي دغه واړه چینجز. صحیح ده. دا ډیر دا واړه دي خو که مطلب کم دي اپډیټس چې دغه اپډیټس لیږي د دې اندازه مطلب کمه ده. خو چې لیږي د ډسټنس ویکټور راوټینګ پروټوکول خصوصیت بیا پکې دا دی چې لیږي دغه واړه اپډیټس دا نایبرز ته لیږي. صحیح ده. ډسټنس ویکټور راوټینګ هم نایبر ته لیږل خو هغې شکل دغه اپډیټس یې سمال او البته لارج. صحیح ده. مثال د دې اگزامپل اف د هایبرید راوټینګ پروټوکول چې دغه EIGRP دی. صحیح ده. انهانس ایکسټرور ګیټوی راوټینګ پروټوکول. صحیح ده. راوټینګ پروټوکول کې پاتې کیږه. اوس دلته زه تاسو ته د راوټینګ پروټوکول یو ډیاګرام ښایم. دلته تاسې وګورئ موږ سره راوټینګ پروټوکول سي او دا موږ سره په څو برخو باندې ویشل شوي؟ په دریو برخو باندې. یو کنیکټډ دی، بل سټیټیک دی او بل ډاینامیک. تاسو فکر وکړئ چې موږ خو سټیټیک او ډاینامیک ولوستل خو کنیکټډ پکې لا څه شی شو. کنیکټډ چې دی دا چې دی موږ سره کله چې موږ یو راوټر کې کنفیګریشن کوو او د دې دغه مربوطه کوم انټرفیس من چې کوم موږ کنفیګریشن کوو او دغه پورټ اپ کوو او همدارنګه د دې اړوند IP ادرس ورته اساین کوو دې ته چې وایي کنیکټډ راوټینګ پروټوکول وایي. صحیح ده. او بل چې د سټیټیک راوټ دی او بل ډاینامیک راوټ دی. سټیټیک راوټ موږ سره بیا په دوه ډول دي چې یو سټیټیک دی او بل ډیفالټ دی. په دې دواړه په هکله به غږیږو. سټیټیک مې درته اوس معلومات درله درکړه او ډیفالټ باندې به هم انشاءالله وغږیږو. بل چې د ډاینامیک هم موږ سره په دوه ډوله دی چې یو IGP دی او بل EGP دی. صحیح ده.
بیا موږ سره EGP په لاندې ډول دی چې یو لینک سټیټ دی، بل ډیسټنس ویکټور راوټینګ پروتوکول دی او بل هایبرډ دی. صحیح ده. نو بیا موږ سره لینک سټیټ موږ سره په دوه ډوله دی چې یو ISIS دی او بل OSPF دی، او همدارنګه ډیسټنس ویکټور راوټینګ پروتوکول موږ سره بیا په دوه ډوله دی چې یو ریپ ورژن 1 او ریپ ورژن 2 دی، بل IGRP دی. صحیح ده. ایکسټرور ګیټ وی راوټینګ پروتوکول. صحیح ده. IGRP چې د موږ سره د سیسکو پراپرایټري پروتوکول و، دی به یو څه ډرابیک لرل. صحیح ده. یوازې د سیسکو لپاره کار کوو، بیا د سیسکو انجینر کېناستو، د دې بل یو هغې رامنځته که چې هغه موږ سره انهانسډ ایکسټرور ګیټ راوټینګ پروتوکول دی. او بل چې دی موږ سره د EGP موږ سره بیا په لاندې یو ډول دی چې پات ویکټور دی، او دغه EGP ډېره غټه دنیا ده. صحیح ده. دغه یو طرف پروتوکول نه بل طرف ته یو طرف ته کړه، او دا یې بل طرف ته کړه. بیا موږ سره پات ویکټور، په دې کې موږ سره پات ویکټور پروتوکول دی، او دا موږ سره بیا په دې کې یو بل پروتوکول دی چې هغه BGP دی. نو دا یو ډېر لوی پروتوکول دی. صحیح ده. ښه، نو ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کمنټ پرې پرېږدئ، او همدارنګه ویډیو له اړونده پښتنو ورونو او خویندو سره شیر کړئ. نو تر بیا چې په راتلونکي لیکچر کې چې سټیټک راوټینګ به وي انشاءالله آزاد المراد سعادت تاسو سره حاضرېږم. تر هغې مو په الله سپارم. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله حافظ.